8 دسمبر یعنی د نن ورځې نه به په سکولونو کې د ډیوارمنګ مهم شروع کیږي، یعنی ماشومانو ته به د چینجو دوی ورکړل کیږي. دې باره کې د معاشرې د ډیرو خلکو او خاص طور پر د والدینو ډیر خدشات او سوالونه دي. زما د ویډیو کتلو نه پس بس تاسو د هر سوال جواب ملاو شي. تاسو ته پته وي چې اداره چې هغه ته WHO وي، یعنی ورلد هیلث ارګنایزیشن، عالمي اداره صحت، د په ټوله دنیا کې بیماری او بیا د بیمارو د معلومولو لپاره د تشخیص جدید طریقې او دغه علاج لپاره د علاج کوونکو لپاره هدایت جاری کوي او د ټولي دنیا ډاکټران په هغه باندې عمل پیرا دي. او دا سپټ پناه اداره نه ده، دا تاسو په ګوګل کې، په اخبار کې، په ټي وي کې، په خپل موبایل کې، په هر ځای کې د دې نوم سرچ کې تاسو ته ټول معلومات راشي. دا هغه ته هدایت دي چې د کم ماشوم عمر چې د 12 نواله د 15 کالو پورې دی، نو باید چې هر شپږ میاشتې پس دا د معدې د چینجو دوی اخري. ګینی دا چینجی به د په معده کې کیږي، دا به دغه نوینس کی د به خوراک ته ځړنی کیږي، د خوراک په ځای به دا نور شیزونه خوري، یعنی دا به چاک خوري، میټي بخوري، خاوري بخوري. دا به د نورو ماشومانو په مقابله کې کمزوري وي، د رنگ به زیړ وي، سپین به تختیدلی وي، دا به د ذهني نشونما به هم ټیک نه وي، دا به خوب ټیک نه وي، دا به د شپې ټول ورځ خارښتيږي، دا به جاړي فریاد بکي او د نورو ماشومانو په مقابله کې به دا کمزوري کیږي او غټیږي، منه وده بنه کوي. دا ولی د دې وجه هم شته. د دې وجه دا ده چې ماشومان د هغه د هر ځای ماشوم دی، کو د پاکستان دی او کو د بهر ملک دی او کو غریب دی او کو مالدار دی، یو خدای د خوراک نه مخکې همیشه او عموما لاس نه وینځي. دا د صفای هغه شان خیال نشي ساتلی. د بل ماشوم د خلینه شیز راخلی هغه خوري، د نورو ماشومانو سره په جمع خوراک کې د یو لوخي یا تالینه خوراک کوي، دا په خاورو کې لوبي کوي، دا بهر ګرځي. د سره په کور کې کوته ډیر احتیاط مو کوي، خدا بیا هم بهر جمعات مدرسه سکول ته ځي، د نورو ماشومانو سره لوبي کوي، بهر وځي. نو دا په سنه طریقه دا چینجی یا د دې چینجو انډې د خلی په ذریعہ باندې خپلې معدې ته ورسي. په هغه معده کې دا چینجی د نه بیا وینس کی او دا ټول علامات چې کوم ماته واست ویل دا په د کې بیا راخکاره کیږي او دا ډیر وخت سره په مزه په د کې راځي، د خوراک بالکل بند شي، د ولګه ختم شي. اصل کې دغه چینجی لایټ سنسټیو دی، یعنی دا رڼا ته نشي راوته. نو کله چې ماخام شي او شپه شي، نو دا بیا د ډک میټیز په ځای باندې بهر روزي، چې دا روزي ماشوم غزه ګری، خوب هم نه کوي، نور خلک هم خوب ته نه پریدي، جاړي کاړي او دغه شان په هغه لاس بیا داخلي لوي او دا یو سایکل روان وي. دا چینجی په د کې کیږي، ډیریږي او د طبیعت رو ورځ په ورځ کمزوري کیږي او خرابېږي. په دې وجه د دې د مرګ د دې چینجی د مرګ د پاره چې کومه دوی ده، دا کم خلک چې هم دا ویډیو ګوري، دا 50 کال زړه دوی د ورماکس، البندازول، مبندازول، زنټل، تاسو ټول به دا نمونه اوریدلی او دا تاسو ټول په ژوند کې خامخا سوسو پیری خوړلې هم ده. دا ډیر اسانه دوی ده، معلومه دوی ده. ما څنګه چې ویل چې ډیره زړه 50 کال زړه دوی ده. اوس په سکولونو کې چې کومه دوی راغی هم دغه دوی ده، بلکې هغه یو ښه کوالټي ده، ډیر افیکټیو دی. نو موږ تاسو لپاره کار دي چې د دې حکومت سره او د استادانو سره خاص طور پر حمایت او تعاون کو. استاد زموږ د معاشري په دنیا کې د ټولو نه محترم شخصیت دی. موږ تاسو لپاره کار دي چې کوم ماشومان چې په کور کې دي، چې هغه سکول ته نه ځي، هغه د ټولو نه ورانکاري دي، هغه ټول ورځ خپوړي کوي یا ولاړی لوبي کوي، هغه ډیر وران دي چې دا سفارش وکړي چې دا غوي د پاره یو ډوس کور ته راوغواړو. خو د بده مرغه موږ هغه خلک یو چې په اډه کې بسته یا فلاین کوچ ته یو سړی راوخي چې په بسته کې ورسره بوتلې وي او په 50 روپۍ وي او د 500 بیمارو علاج هم کوي او نه په نوم وي، نه په کیمیکل فارموله وي، او کو نوم نو یا خو کړمار نوم یا خامار نوم او کو تصویر په جوړ هغه په اکثر د مار تصویري چاجي کلی، نو هغه دوی منځان له مخلو خپل گاونډي یار دوست ملګری له مخلو. حکومت دوی چې د یو اداري پترو په سکول کې د استاد په لاس باندې زمنګ ماشوم لور کړل کېږي، نو موږ نه ټیک په دې دوی کې څه چل دی.